السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 2.8 کسان نور وجلی دي. دا رنګه په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 1228 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې موږ د ملک په هر ښار کې د جاپان د میاور تکنیک په طرز باندې د شجرکارۍ آغاز وکړ. الیکشن کمیشن د سېنات د انتخاباتو د پاره د کاغذات نامزدګۍ د جمع کولو په مدت کې د فروری د 15 نیټې پورې د توسیع اعلان کړی دی. پی ټی آی د وزیر اعظم عمران خان دوست محمد محسود ته هم د سېنات ټیکټ ورکړ. وزیر خارجه ویلي دي چې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د زیاتوالي راوستو د پاره د آی ایم ایف نه د اجازت اخیستو ضرورت نشته. جمهوریت اسلامي د سېنات د انتخاباتو د پاره د خپل امیدوارانو د نومونو اعلان وکړ. د پیپلز پارټۍ د سېنات د امیدوار فرحت الله بابر سره د کاغذات نامزدګۍ د داخلېدو په موخه باندې د داخلي فیس کم شو. د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز دسکته د روانېدو په موخه باندې د میډیا سره خبرې اترې کړې دي. د مسلم لیگ نون ایم پی جمشید خان محمد په جلاله کې شمولیتي غونډې ته وینا کړې ده. د پټرولو د لیټر په قیمت کې د 1400 روپو د زیاتوالي راتلو امکان دی. په کراچۍ کې یو تیز رفتاره موټر د رینجر موبایل وهلی دی چې په نتیجه کې د یو اهلکار سره 6 کسان ژوبل شوي دي. په میرالي کې په یو کور کې د ګیس سلنډر ډزېدلی دی چې په نتیجه کې 3 کسان مړه شوي دي. په کراچۍ کې ډاکټرانو یو نوی پیدا شوی ماشوم ته غلط ستنه لګولې ده چې په نتیجه کې دغه ماشوم مړ شوی دی. ساینسدانانو د نظام شمسي د نور نه ډېره لرې د ټولو نه وړه سیاره دریافت کړې ده. ګلوکارې آیما بیګ ویلي دي چې د ګلوکارۍ نه پس به اداکاري هم کومه. روس په صدر پوتن باندې د سفاري پابندۍ لګولو په صورت کې د یورپ سره د تعلقاتو ختمولو دمکی ورکړې ده. فرانس او روس ایران ته مشوره ورکړې ده چې د یورانیم نه د داد جوړولو په عمل کې د جلدبازۍ نه کار نه اخلي. په دویم T20 میچ کې پاکستان جنوبي افریقې ته د 145 رنزونو هدف ورکړی دی. دا وکټ کیپر بیټسمن محمد رضوان صفت د قومي ټیم د پخوانی کپتان سرفراز احمد د برداشت نه بهر شوی دی. دا پیښور زلمی هډ کوچ ډیرن سمی په پیسیل کې د شرکت د پاره کراچۍ ته رسیدلی دی. نن ټوله ورځ په خیبر پښتونخوا کې په اسمان باندې به کله خال او کله ګوري وریځې راخورې شوې.
او اوس د دې خبرونو تفصیل. کرونا وایرس په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې 2.8 کسان نور ووژل. دغه رنګې په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 1222 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. د سرکاري اعدادو شمار مطابق په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 9115 ټسټونه شوي دي. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 15,186,650 ته رسیدلې ده. په ملک کې د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمیره 15,650 شوه. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې موږ د ملک په هر ښار کې د جاپان د میوه او د تکنیک په طرز باندې د شجرکارۍ آغاز وکړ. د زیاته کړه چې د دې تکنیک په ذریعه به د ځنګلونو په نشونما کې 10 ګونه او په ګڼوالي کې 13 ګونه اضافه وشي. الیکشن کمیشن د سېنات د انتخاباتو لپاره د کاغذات نامزدګۍ د جمع کولو اخیرنی تاریخ د فروری د 15 نیټې پورې ځنډولی دی. پی ټی آی د وزیر اعظم عمران خان جګري دوست محمد مسعود ته هم د سېنات ټکټ ورکړ. جماعت اسلامي د سېنات د انتخاباتو لپاره د خپلو امیدوارانو د نومونو اعلان وکړ. دا اعلان د جماعت اسلامي صوبایي امیر سېنیټر مشتاق احمد خان کړی دی. جماعت اسلامي د جنرال نشست ټکټ پخوانی ایم ډاکټر مولانا عطاالرحمن ته، جماعت اسلامي د ټیکنوکریټسو د نشست ټکټ ډاکټر محمد اقبال خلیل ته، د زنانو د نشست ټکټ عنایت بیگم ته او د اقلیت د نشست ټکټ جاوید ګل ته ورکړی دی. جاوید ګل د جماعت اسلامي د اقلیتي وینګ صوبایي صدر دی. د پیپلز پارټۍ د سېنات امیدوار فرحت الله بابر ته د کاغذات نامزدګۍ د جمع کولو په وخت باندې د فیس پیسې کمې شوې. د داخلي فیس 40,000 روپۍ مقرر او له سره په جیب کې 32,000 روپۍ وې. په دې موقع د پارټۍ مشرانو چانده وکړه او د ته د فیس پیسې پوره کړې. د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز ډسکته د روانېدو په وخت باندې میډیا سره د خبرو اترو په دوران کې وی چې د علایقو ته د سپورټ ورکولو دپاره لګیا دي عدالتونه په نښه کیږي. د مسلم لیگ نون ضلع مردان جنرال سیکرټري ایم پی ای جمشید خان مومن په جلاله کې شمولیتي غونډې ته وینا کړې ده. په دې موقع د پی ټی آی په حکومت باندې بد ټکونه وکړه او وی چې د پی ټی آی په حکومت کې هیڅ اهلیت نشته. ګرانۍ او بیروزګارۍ د خلکو ژوند لنډ تنګ کړی دی. د کوم چې د عمران اینډ کو سره هیڅ علاج نشته. د زیاته کړه چې دی او د ده ډله د خلکو د خدمت په سیاست باندې یقین لري او تر اوسه مو د خپلې حلقې د خلکو په نره باندې خدمت کړی دی. په دې موقع باندې ممتاز سماجي شخصیت چشمان موساخیل سره د خپل خاندان او ملګرو په مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان وکړ. د راغلو اطلاعاتو مطابق د پټرولو د لیټر په قیمت کې 14 روپۍ د زیاتوالي راتلو امکان دی. په دې لړ کې په سرکاري سطح باندې تیاری او خبرې اترې شروع دي. په کراچۍ کې د شاه فیصل کالونۍ په پل باندې یو تیز رفتاره موټر د رینجر موبایل ووهه چې په نتیجه کې د یو اهلکار سره 6 نور کسان سخت جوبل شو، کوم چې په فوري توګه باندې هسپتال ته ورسولی شو. په امیرعلي تحصیل کې په یو کور کې د ګیس سلنډر ډزېدلی دی چې په نتیجه کې 3 کسان مړه شوي دي. د قائد اعظم محمد علي جناح په ښار کراچۍ کې ډاکټرانو یو نوي پیدا شوي ماشوم ته غلطه ستنه ولګوله چې په نتیجه کې دغه ماشوم مړ شو. ساینسدانانو په نظام شمسي کې د نور نه ډېره لرې د ټولو نه وړه سیاره دریافت کړې ده. وایي چې دا سیاره د نور نه 20 اربه کیلومتره لرې ده. په دغه وجه ساینسدانانو دې ته پار اوټ نوم ورکړی دی. د دې سیارې فاصله د ځمکې په مقابله کې د نور نه 132 ګونه زیاته ده. مشهوري ګلوکارې ایما بیگ ویلي دي چې د ګلوکارۍ په میدان کې به کمال ته د رسېدو نه پس د اداکارۍ په میدان کې هم تبه ازمایي کومه. روس په صدر پوتن باندې د سفري پابندو لګولو په صورت کې د یورپ سره د تعلقاتو ختمولو دمکی ورکړې ده. فرانس او روس ایران ته ویلي دي چې د یورینیم د داد جوړولو په عمل کې د جلدبازۍ نه کار ماخلي او د تحمل مظاهره وکړي.
راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د پاکستان قومي کرکټ ټیم په دویم T20 میچ کې جنوبي افریقې ته د 2 لوبغاړو په تاوان باندې 145 رنزونه جوړ کړه. کم چې میلمه ټیم په 14 اوور کې د 4 لوبغاړو په تاوان باندې پوره کړه او دغه رنګې دا میچ په خپل نوم کړ. د جنوبي افریقې د دې ګټې سره د T20 دا سیریز د یو میچ په ګټه باندې برابر شو. د راغلو اطلاعاتو مطابق د پاکستان د قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان سرفراز احمد د وکټ کیپر بیټسمن محمد رضوان صفت هضم نک او ګډي وډي ویلي شروع کړي دي. په PCL کې د برخي اخیستو د پاره د پیښور زلمی هډ کوچ ډیرن سمی کراچۍ ته رسیدلې دی. او اوس ګورو د موسم حال. نن یو ځل بیا د ټول ملک په شانتي په خیبر پښتونخوا کې هم موسم خشک و. نن ټول ورځ به کله په اسمان باندې نری او کله ګڼې وریځې راخورې شوې، خو له موسم بیا هم خشک پاتې شو. د یخنۍ زور مات شوی دی او اوس هغسې یخني نشته. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.